الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو معززو درنو ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جنابت په حالت کې د بل مسلمان ورور سره روغبړ یا مصافحه یا ستړی مسې کول څنګه دی جواز لري او کنه؟ معززه، د جنابت په حالت کې مصافحه کول جایز دي، ځکه چې د مسلمان بدن اجزا هغه په دې سره یعنی جنابت سره یا په بې اودسۍ سره نه مرداریږي او نه نجس کیږي. نو چې څنګه مسلمان جنوب سي، نو د بل مسلمان سره مصافحه یعنی روغبړ یا ستړی مشه کولی سي، په دې کې هیڅ موانع نسته. حدیث شریف کې راځي، حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه. زما سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې په لارو کې ملاقاتو. وانا جنوب، فداسې حال کې چې زه جنوب وم. فاختنست فذهبت فاغتسلت، زه ځنې شاته سوم او لاړم، غسل مې وکړ، ثم جئت، بیا رالم. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل: این كنت یا ابا هریره؟ ای ابو هریره صاحب چیرې وې ته؟ ابا هریره رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل: انی كنت جنبا فکرهت ان اجالسك على غیر طهاره. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه جنوب وم، نو ما دا مکروه او بده ګڼله چې پر داسې ناپاکۍ باندې چې زما بدن ناپاکه دی، جنوب یم او ستا سره ودرېږم یا ستا سره کښېنم، دا مې بده ګڼل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تعجب دپاره دا وویله چې سبحان الله، او بیا ورپسې زیاته کړه: ان المسلم لا ینجس، مسلمان نه نجس کیږي. نو محدثین کرام لیکي چې مصافحه جایز ده، دغه حدیث مبارکه په دلیل باندې. دویم حدیث شریف، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لقیه، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابا هریره رضی الله عنه سره ملاقات شو، فاهوى الیه، یا یې لاس ورنږدې کړ یا دا یې میل وکړ چې هغه ځان ته رانږدې کړي. ابا هریره رضی الله تعالی عنه ورته وویل: انی جنوب، زه خو جنوب یم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل: ان المسلم لا ینجس. بعضې نسخو کې راځي چې ان المسلم لیس بنجس، مسلمان نجس نه دی. نو شارحین دغه حدیث شریف څخه هم دا ثابتوي چې مصافحه د جنوب هغه جایز ده، هیڅ پروا نه لري، هیڅ مانع په دې کې نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.